بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سورة الأعلى دی اللہ رب العزت صفت پڑھنبی آیات کے سبح اسم ربک الاعلی سر ذکر دے دی لحاظ سرا سورت موسوم دے الاعلی سرا تسمیہ دا کل سورت پیسم دے او جز مصحفی ترتیب کی 87 و اتیا پس تا سورت طارقنا اور نزولی ترتیب کے اتم نمبر پس تا سورت تکویرنا اذا الشمس کورت. ربط پر لحاظ سرا سورت قیامہ ندلتا دیز پوری اثبات تا قیامت پا ترقی سر بیان دو پا ہر یو صورت کے اس دیزنا تر سورت الضحا پوری تزہید من الدنیا بیانی گی اور ترغیب الی الآخرت ورسرا مسلد توحید و بیانی گی. تزہید من الدنیا سرد ترغیب نہ طرف دا آخرت. تزہید مانا کو پی گئے ہے نا دا دنیا نہ بیزاری دا دنیا نہ بے رغبتی اور آخرت سر شوق پیدا کول. تزہید من الدنیا والترغیب الی الآخرہ ورسرا مسلد توحید بیانی گی. سورت الضحا پوری اعلی غاشیہ فجر بلد شمس و لیل دا سورتون چسمر دی دا یو موضوع دا. تزہید من الدنیا ترغیب الی الآخرہ ورسرا مسلد توحید. سورت الاعلی سورہ طارق سر رب دادے سورت طارق کیو فلینظر الانسان مما خلق یعنی سورت طارق کی تخلیق دا انسان بیان شو نو پا سورت اعلی کے تکمیل دا انسان بیانی گی. تخلیق سو خلق مما ان دافق اور تکمیل ویسی سنقرئک فلا تنسا نو تخلیق دا نطفے نہ دے اور تکمیل پا قرآن سروے. دویم ربط سورت طارق پاخر کیو فمہل الکافرین امہلہم رویدا دویل محلت ورکلگ اس دلتوی دا محلت پا لبو کے نتے رئی. سبح اسم ربک الاعلی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. محلت ایسے نہیں بلکہ دا ایام دا محلت پر ذکر دا اللہ کے تیر کہے. دریم ربط سورت طارق کے اسباب دا ہلاکت بیان شو چاہا انکار دا قرآن نو دل تدی صورت کے اسباب دا نجات بیانی گی چاہا سرے قد افلح من تزکا چیزان پاک ہے شرک نہ اور پتابدارے دا اللہ پلزان او لگوائے دا اسباب دا نجات تھی. سورت طارق پاخر کیو فمہل الکافرین امہلہم رویدا زکا مہلت ورکا چو بل تؤثرون الحیات الدنیا دنیا غورا کڑے دا نو آخرت پریخ دے دنیا غورا کڑے دا. کم سڑے چی دنیا غورا کئی اور آخرت پریگی دی دائی انجام کو خرابی.
سورت اعلی خلاصہ. سورت کے دو دعوی دی. یو دعوی الخالق لكل شيء هو الله او دعوی الذي خلق فسوا سر بیانیږي. دویمه دعوی دا عالم الغیب الله دی انه يعلم الجهر وما يخفى دای ماخذ دی. دو دعوی ش دعوی اولا خالق لكل شيء هو الله ماخذ الذي خلق فسوا دیمات. دیمه دعوی عالم الغیب یو الله دی ماخذ دی انه يعلم الجهر وما يخفى چ عالم الغیب یو الله دی. په دې دواړو مسلو په منلو باندې ذکر د انعام دی. اوله مسله بیانوي چې خالق د هر څه الله دی. ٹھیک شو نو سنقرئک فلا تنسى په انعام کې قران واخلا. دیمه مسله بیان کړي چې عالم الغیب الله دی ونيسرک لليسرى په انعام کې جنت دی. دو مسلې او دو انعامات. بیاغین پستا اسباب د نجات او زجر په منکرین باندې. سبح اسم ربک الاعلى او چاره به دام لیکل دي علما دې ربطونه ډیر دي خلاصې دوه نه دي چې مخکې ذکر شو انه لقول فصل ما هو بالهزل دا خود حق وینا ده فخ وینا ټوکه نه ده. سبح اسم ربک الاعلى ټوکه خو عیب دی الله د هر قسم عیب نه پاک دی. او ذکر د اسم دی خو مراد ته مسما دی چې الله دی ذات تبارک تعالی مراد دی. لیکن اسم یعنی تذکرہ د مسما بغیر د اسم نه هو کې دی نشي. چې ته چا تعریف کړي د یو ذات نو خامخو په تعریف کې تلفظ په اسم باندې کوي. نو سبح اسم ربک الاعلى پاکواله بیان کا نوم در بخپل چې ډیر لوی دی. پاکواله بیان کا په نوم در بخپل الاعلى چې ډیر لوی دی اوچت دی. هغه د لوی ذات پاکواله بیان کا. الذي اغذات خلق فسوا چې پیدا کړی د مخلوقات فسوا نو بیا برابر کړی دی معتدل القامه او دغه اعضاء او اندامونه برابر کړی دي. والذي اغذات قدر فهدا قدر چندا ذکر دی هر یو شی فهدا بیا ورته هدایت ور کړی دی. او دی هدا نه مراد څه دی؟ هدایت فطری مراد دی. هر شی پیدا کړی دی فهدا نو هدایت فطری ورته ور کړی دی. ٹھیک شو اوله مسله یاد شو سبح اسم ربک الاعلى د الله پاکواله بیان کړي د سنا بیان کړي او څنګه بیان کړي. امام رازی ذکر کړی دی اور خطیب شربینی ذکر کړي. سبح اسم ربک الاعلى معنی لکی نزهه عن كل ما لا يليق به في ذاته وصفاته واسمائه وافعاله واحکامه. پاکواله بیان کړه د الله هر هغه سيزنا چې د الله ذات سره مناسب ندي. ذات سره وی کې صفات سره اسماء او افعال او احکام سره. عربی دا د چنزهه عن كل ما لا يليق به في ذاته وصفاته واسمائه وافعاله واحکامه. بیا تفصیل کې تسبیح د ذات نه مراد ده چې فانت تعتقد انها ليست من الجواهر والاعراض. عقیده او ساته چې ذات تبارک تعالی دا مرکب د جواهر او د اعراض نه ده. او هر چې صفات تبارک تعالی دي نو فانت تعتقد انها ليست محدثه. عقیده او ساته چې صفات تبارک تعالی حادث نه دي او نه متناهی دي او نه ناقص دي. افعال کی تنزیه داده عقیده او ساته چې انه سبحانه وتعالى مالک مطلق لا اعتراض لاحد عليه في امر من الامور. بادشاہ مطلق دی د اچاله په اس کار کې سید اعتراض گنجائش نشته ده.
احکام کی دادے فانت علم انه ما کلفنا لنفع يعود الیہ بل لمحض المالکیت. صفات تنزیه ذات دا مراد ده چې ته دا عقیده وساته چې موږ په کوم کارونه مکلف کړیو نو دې کې داغه څه فائدہ نشته ده بلکې صرف اظهار د مالکیت ده اور خپل مملوک ګوري خپل مملوک ممتاز کې دبلنا. والذي اخرج المرعى الله غزات چرا وخت لیدي المرعى ورشوغانه المرعى بوټي د سریدو فجعلوا غصانه هوا بیا ګرځولې دا تور تک تور وساءن بس احوا تک تور یعنی نیست نابود کی بیا. سنقرئک انعام په مسلې اولا سنقرئک زرد المنبا لولو پتا باندې قران فلا تنسا نمئراوت فلا تنسا مئراوت نفی بماند نہیں شوا الا ما شاء الله ها سوا دا غنا چلا اوغاری دغی انسادتان په نسخ سرا لا یو توجیه شوا نفی بماند نہیں شوا من تا تلو قرآن فلا تنسا نمئراوت الا ما شاء الله سوا دغی نچ الله اوغاری دغی انسادتانا لکاغ ما نسخ منات او ننسها او اشاره منسوخیت تشوا کہ اللہ غواړي او تانه یې رہی اور منسوخ کینو دغه مرضی. نور دو توجیهات چې دا نفی په خپل نفی سره شي. یو معنا سنقرئک زرد چللو من پتا باندې دا قران فلا تنسا ندی ایریږي تانا تشوا ندی ایریږي تانا نفی په خپل معنی سره ندی ایریږي تانا په دې کې اشاره ده اخبار صادق د الله طرفنا چې الله دا وعده کړی دا چې خپل نبی په ځل کې به قران محفوظ ساتي او د نبی پاک نه به قران نه ایریږي ندی ایریږي دتانا نه به ایریږي کنه خدای به نه ایریتنه یا نسیان په معنا د ترک دی نو موږ به اولو پتا قران فلا تنسان تبه نه پریږي دی تبه نه پریږي دی اشاره شوا چې پیغمبر علی السلام به همیشه لپاره قران سره مشغول وي او اسباب د نسیان هغه د پیغمبر علی السلام نه صادریږي. د دعاو ترجمو کې اخبار صادق دی الله طرفنا د پیغمبر علی السلام په ذات چې دینه په قران نه ایریږي او نه به د قران پریږي دي بلکې قران په پزړه کې محفوظي او دغه مشتغل بالقران وي. اوس په دې صورت کې الا ماشاء الله دا استثناء للتبرک ده الا ماشاء الله ها چې الله او غواړي چې سې خوخه نو کوي تبرک ده یا مستثنا منقطع کا الا ماشاء الله لكن چې غواړي الله سو انه يعلم الجار وما يخفى الله پاچره پیجنی ارغس چغه اخکار دي وما يخفى چې مخلوقات پټي نو هر کله چې دا مسله بیان کی عالم الغیب الله دی انعام سره ونو یسرک الاسرا آسان بکم تا لارد آسانتیا توفیق بدر کوم تعالی را عمل کول لپاره د جنت یسرا جنت توفیق وشي یا آسانو تا څنګه لارد آسان لار چې د جنت تا نو فذکر ان نفات الذکر نصیحت ورکو دی خلقتا کہ نفور کی دوی ته نصیحت د دې ګڼ توجیهات دي یو دا چې دا ان په خپل معنی باندې دی فذکر ورکو نصیحت ان نفات الذکر کہ نفور کی دوی ته نصیحت سمانا کہ داخل مستعد نصیحت وی توجه مستعد نصیحت وی اصحاب انابت وی ندوی ته نصیحت ورکوا او چې څوک اصحاب د انابت ني مستعد ني ناغي ته نصیحت ورکول فائدہ نشته ٹھیک شو
او چې چا حدیث ته مشکات شریفی لیکنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دا علم اهل علم تور کوي نه اهل علم مور کوي او که نه اهل ته علم ورکو نو دا داسې دي لکه د خنزیر په غاړه کې چې دی لال او د جواهرات هار واچي خنزیر ته د جواهرات هار واچي نو سفیدا نو نه اهل علم مور کوي نه اهل سدي غیر منیب نه اهل دنیا پرس نه اهل علم دین اغراض دنیویو د پاره حاصلې هغه ټول نه اهل دي او دې ته ابن کثیر اشاره کړی دا ومن ها هنا يؤخذ الادب في نشر العلم فلا يزاه عند غير اهله دیر معلومه شو چې علم خوروي خو موږ د علم هغه چا مخکي چې هغه مستحق د علم ني وشي کلم الناس بقدر عقولهم او که دنیا پرستی دنیا دی پاری بیا پتا باندې واجب نه دی ورته او چې کله دین پرستی نو په ان نفات ذکر پتا باندې واجب دی چې هغه ته بیان وکي دا یو توجیه شو دویمه توجیه بای ان نفات ذکر دی کی د عالم منفعت ذکر کړ دی لوی د شرافت نه او د دې ضد حذف دی معنا ذکر نصیحت ورکوا ان نفعت الذکرى او لم ينتفي او لا ينتفي ان نفعت الذکرى او لا کہ نفع ورکی دویتا او کنا مانا دوی کہ نفع اخلی او کنا اخلی خود بیان جاری ساتا لکه سورۃ زخرف کے براشی افا نضربو عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین سمو خیال دے ایوا بڑو منگتا سنا بیان د قران په دې خبره چې تاسو مسرفین یې سورۃ زخرف آیت نمبر 5 پنځم نمبر وګورئ افنضرب عنکم الذکر ایوا بڑو مونږ تاسو نه بیان د قران په اړول سره په دې وجه چې تاسو مسرفین یې آک اسراف کوي نو تاسو خوخه کوم په قران درته خامخه بیانو سبحان الله سيذكر من يخشى زرد چې نصیحت واخلي په دې سره هغه څوک چې ریګي د الله نه ويتجنبها او ډډه کوي د نصیحتنا الاشقى بدبخت چې څوک بدبخت پیره دی هغه قران نه ډډه کوي هغه د دین نه ډډه کوي الذي دا بدبخت څوک دی يصل النار الكبرى چې داخلي کیوا النار الكبرى هغه اور غټتا داخل بشي دے اور غټتا لوی اورتا اوس نار کبرا ولوي علما ذکر کوي چې دا نار کبرا یو نار صغرا دے حسن بصری فرمایي نار صغرا د دنیا تکالیف دي نار کبرا د آخرت اور دے او دا اشقا چې دے د په نار کبرا کې داخل شي یعنی جهنم کو صغرا د دنیا تکالیف دي او کبرا د جهنم اور دے دیم نقطه دا چې نار یو نار صغرا دی یو نار کبرا دی نار صغرا د مؤمنینو او ساتو دی پاره دی کم چې مؤمنانو کې نافرمان دي ایله به سزا په نار صغرا ورکول کی او چې کم کفار دي ایله به سزا په نار کبرا لکن المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ثم لا يموت دا ثم تراخی دی پاره دی خدا تراخی لپاره د بیان د سختو په درجات کې تراخی بس لپاره په درجو د سختۍ کې اول سختی اصل النار ثم لا يموت فيها ولا يحيى او بیا به دا مشرک بې ایمان په دې اور کې بنه مري نه به ژوندې پاتې کیږي اوس دې کې عجیب مسله شو لا يموت فيها نبمري ولا يحيى نه به ژوندې دا خو اجتماع د نقیزینو زدینو شو نه به مړی نه به ژوندې نو سوي علماء کرام جواب داد چې لا يموت کې نفي د مطلق موت لا يموت چې بالکل بده نمري ځکه چلته موت ختم دی ولا يحيى نفي د حیات مقید نفي د حیات مقید الک حیات سے پاره
استلزاز دے پارے راحت دے پارے خوندونو مزو دے پارے لا یحیا نبی دے جوندے پا جوند سسرا پا جوند مزو سرا پا جوند نعمت سرا پا جوند خوشحالے سرا اس مثلا شو جوندے خوبئی اگا جوند بے پشاند مرگی نو اگا جوند بے پشاند مرگی لا یموتو کی نفی دا مطلق موت شوا ولا یحیا نفی دا حیات مقید نبا جوندی وی داسی جوند چاگا دیل فیدور کی ٹھیک شوا لکہ سورت ابراہیم اگورا 17 نمبر آیت اگورا یا تجرہو گٹ گٹ بس کی دا بدبختے ولا یکاد یسیغو آسان بنی چدا ابا ددے دا مرنا کت تیرشی ویأتیہ الموت ودکت اور راضی بدیتا اسباب دا مرگ من کل مکان دا ہر جہتنا ولا 17 نمبر ہفتہ ویأتیہ الموت راضی بدیتا دا مرگ دا ہر مکاننا وما ہوا بمیت مریبنا ٹھیک ہوگا نا اسباب دا موت پہ راضی مریبنا لا یحیا داسن جوندے بنی چپاگی جوندے فیدے واقلی قد ترغیب للتوحید قد افلح من تزکا کامیاب دا رسول چی زان پاکی دا شرکنا پاکی زان نفس دا رزائلنا وذکر اسم ربی او دے یاد کی نم در بخپل تیشوا یاد کی دے نم در بخپل فصلا نبی اللہ تا پہ عبادت شی بس دے اللہ پاک عبادت شروع کی اللہ 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 بل تؤثرون زجر دے بل تؤثرون حیات الدنیا بلکہ تاسو غرق کوئی جند دنیا والآخرت و آخرت چے دے خیر دا بہتر دے وابقا اور ہمیشہ دے انہذا سبحان اللہ انہذا حاضا اشارہ چاہتا دا سوکہ انہذا دا آخری مضمون چبال تؤثرون دے دی مضمون تشارہ دا خستہ خبر دادا انہذا مضمون دے کلام کم سبح اسم ربک الاعلی انہو یعلم الجہر ما یخفا الذی خلق فسوا مضمون دا کلام تفسیر خطیبی شربینی لکھی انہذا مضمون دے طول سورت سبحان اللہ دا مولانا حسین سے نکتا او دا چلے ابو العالیہ لکھلے دا ابو العالیہ نے نقل دے انہذا مضمون دے طول سورت امام ابن جریر لکھی چھے انہذا مضمون دا قد افلحا سبحان اللہ امام ضحاک لکھی انہذا مضمون دا قرآن دا تفسیر خطیب لکھی انہذا مضمون دا قرآن انہذا مضمون دا قد افلحا انہذا مضمون دا کل صورت لفی صحف الاولا خام خدی لکو پا کتاب نرمبنو کے آکم صحف ابراہیم و موسیٰ چاہ صحیفید ابراہیم او دا موسیٰ علیہ السلام امتیاز دا صورت اعلی ممتاز دے پا گنو مسلو سرا یو داغی مسلینا امر دے پا تسبیح در رب اعلی بیا داغی صفات خلق فسوا سرا او داغی صفت اخرج المرعا سرا صورت ممتاز دے پا حکم دا سنقرو کا فلا تنسا سرا صورت ممتاز دے پا ذکر دا صحف ابراہیم او دا موسیٰ سرا